او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت وکړي چې زه به ښه کاروبار جوړوم، زه به په دنیا په ژوند کې یو نوم پیدا کوم، په دنیا په زندگی کې د دنیا د جوړېدو نیت وکړي، مرګ یې هیري، آخرت یې هیري، الله پاک حساب او کتاب یې هیري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو د دې سړي زندگی له پریشانۍ نه خلاصېږي، چې یوه پریشاني ځي دوې بې نورې ورله راغلي، چې دی کوشش کوي چې دا پریشانیان ختم کړم، پنځه به نورې وراغلي، د دا سړي زندگی به له پریشانۍ نه خلاصېږي. که یو سړی په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت کوي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دا سړي حرص نه ختم کېږي، فکر بیا همیشه سترګو ته دی کېږي چې اوس به نیستمن سم، اوس نیستمن کېږم، اوس نیستمن کېږم. دا فکر الان کې په کروڑو روپۍ به لري، لیکن فکر بې له زړه څخه نه وځي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که سړی په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت وکړي، دله به هغونه دنیا راځي چې هغه الله پاک د ده دپاره څونه لیکلي، دی تر هغه زیاتولی شي چې الله پاک د ده دپاره نه یې لیکلي.